ناکامي پای نه ده. دا یوه نښه ده چې درته وایي یو څه سم نه دی چې باید سم شي. اکثره خلک چې یو ځل ناکام شي نور نو تسلیم شي، نهیله شي او هماسې مات پاتې شي. د کمزوري ذهن لرونکي دا کار کوي. خو ته باید توپیر ولري. ناکامي دې ته راځي چې تا ته یو څه درس زده کړي. دا تا ته ښیي چې ستا پلان، فکر یا عمل کې څه شی کار نه کوي. ته په دې خاطر ناکام نه شوې چې ته ښه نه وې. ته ناکام شوې ځکه چې لا هم د زده کړې په حال کې. دا د ژوند سخت سبقونه دي چې پیاوړي خلک رامنځته کوي. هر بریالی انسان چې ته یې ویني هغه څو ځله ناکام شوی خو تسلیم شوی نه دی. هوښیار شوی او بیرته تر پخوا پیاوړی راستون شوی. اصلي بایلاد یا ناکامي هغه وخت وي چې ته هڅه پرېږدي. نو ماتېږه مه، پر خپل ځای ولاړ پاتې شه، خپلې تېروتنې سمې کړه او بیا پرې ورشه. بل ځلې ته ګټې. د خدای ښه دی.